د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په هیواد کې روان امنیتي وضعیت د امریکا د تیرو 2 لسیزو د ناسمو پالیسیو او د غراض د سیمایزو قدرتونو د ناسالمو سیالیو پایله بولي، خو ټینګار کوي چې افغانان باید له روان وضعیت نه هیلې نشي او د یوې ښې راتلونکې لپاره د خپلې هڅې ګړندۍ کړي. آرزوی ما این بود که این سیاست تغییر کرده باشه و قدرت‌های بزرگ در تقابل با هم از وسایل افراطیت استفاده نکنند، ولی می‌بینیم متاسفانه که هنوز هم جریان داره. نوموړی ټینګار کوي چې افغانانو په تیرو 2 لسیزو کې ډېرې لاسته راوړنې درلودې، خو هیواد اوس د بهرنۍ جګړې له کبله له یوه حساس پړاو د تیرېدو په حال کې دی او افغانان د خپل یووالي او ورورولۍ په ساتلو سره له دغه حالته راوتلی شي. این حالات زودگذر است، میگذره. جنگ بیگانه است، حالا میدانیم. نجات از این جنگ بیگانه راهش برادری است، راهش هموطنی است و راهش آگاهی است و راهش صلح است. حامد کرزی د غراض ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به د سولې په تړاو جدي بین الافغاني خبرې هم پیل شي او پر ښکېلو خواوو غږ کوي چې د عامه تاسیساتو له ویجاړولو ډډه وکړي او د سولې لپاره د اوسني فرصتونه له لاسه نه ورکوي. به هر دو جانب افغانی خود میگم که صاحب این خاک هستین، با هم بشینین، صلح کنین و کشور از این حالت آزاد کنین. کشوری که همه چیز داره. نوموړی پر افغان ځوانانو هم غږ کوي چې د بهرنیو هیوادونو په غوښتنه د خپل هیواد نه پرېږدي او خپله ټوله انرژي د افغانستان پر آبادۍ او بیا رغونې ولګوي، ځکه د نوموړي په خبره یاد هیوادونه غواړي تر څو د افغان ځوانانو له انرژۍ په ګټې اخیستنې سره خپل هیوادونه آباد کړي. و هو جوانایی که امریکا و غرب برایشان میگه که اگر چون با ما بودین و خدمت کردین حالا اگر میرین برین، ما برایشان میگیم که نرین، نکنین قبول پیشنهاد اونا را. اونا از انرژی و تعلیم شما در خاک خود استفاده میکنن، شما به خاک خود ببانین و خدمت کنین. د هیواد پخوانی ولسمشر داسې مهال دغه څرګندونې کوي چې په دې وروستیو کې له هیواده د ټولو بهرنیو ځواکونو وتلو او د غراض د جګړو شدت خلک پر سولې بې باوره کړي او ډېریو ځوانانو بیا بهرنیو هیوادونو ته د تېښتې لاره خپله کړې ده.